دریم فصل قوه. د قوه تعریف یعنی پوښتنه کیږي چې قوه هغه دلته لیدل کیږي چې دغه زمونږ یو دغه ګلوله جذبوي، یعنی دغه جذب علت یو قوه ده چې د دوی ترمنځ موجود دی. لحاظ وینو چې حرکت کوي، لحاظ یو شی چې حرکت کوي هم یو قوه ور باندې عمل کوي. بنابراین موږ قوه تعریف کوو. همدا ډول موږ وینو چې کروچی څوک تیله کوي یا حرکت ورکوي، معلوم دار د هغه سړی قوه ده چې دا کروچی ته حرکت ورکوي. او د حرکت په مقابل کې هم کیدای شي چې ځینې ممانعت موجود وي چې هغه هم قوه ده. دلته هم یو سړی یو شی پر ځمکه باندې کشوي، بیا هم دلته قوه ده چې هغه ته حرکت ورکوي او حرکت کوي. اوس قوه تعریف کوو. هغه عامل چې یو ساکن جسم ته حرکت راولي قوه بلل کیږي، یا هغه عامل چې یو ساکن جسم ته حرکت ورکوي یا د متحرک جسم باعث د ساکن بودن کیږي، هغه ته قوه وایو. یعنی جسم ساکن په حرکت واچوي او جسم متحرک ته ساکن کوي، دروي، هغه ته قوه وایي. دلته هم باسکل د قوه په ذریعه حرکت کوي. باسکل چلونکي مجبور دی یو مقدار قوه مصرفوي، هغه قوه ده چې حرکت کوي. د هغه په مقابل کې هم یو قوه عمل کوي چې ودروي. په همدې ترتیب په فوتبال کې هم وینو چې تر څو چې یو قوه نه توپ حرکت نه کوي، لہذا د توپ د حرکت باعث او علت هم قوه ده چې یو سړی په خپل په پښو باندې وهي بیرته حرکت کوي. او دغه چې بیا راځي پر ځمکه باندې لویږي، نو قوه د هغه عامل څخه عبارت دی چې متحرک جسم ساکن او ساکن جسم په حرکت راوړي او یا د حرکت د بدلون سبب وګرځي. دا قوه ده. وینو چې جسم بیله قوه حرکت نشي کولای. اوس 1 کیلوگرم قوه. د قوه واحدات. د قوه واحد د ام کاس په سیستم کې نیوتن ده چې په ان سره ښودل کیږي. 1 نیوتن د هغه مقدار قوې څخه عبارت دی چې په 1 کیلوگرم کتلې عمل وکړي او هغه ته د قوې په جهت کې د 1 متر مربع پر سکند مربع په اندازه تعجیل ورکوي. و دغه 1 کیلوگرم قوه چې تعجیل د 1 متر فی ثانیه مربع تعجیل ورکوي و دته موږ نیوتن وایو. مګر د سی جی اس په سیستم کې د قوه واحد داین ده. یو داین هغه مقدار قوه ده چې په 1 ګرام کتله عمل وکړي او د هغه په جهت و دته تعجیل د 1 سانتی متر پر ثانیه مربع ورکوي و دته داین وایي. نو 1 کیلوگرم قوه مساوی ده 1 نیوتن قوه مساوی ده 10 په توان د 10 داین. معلوم دار 1 کیلوگرم 0 گرم ده. 1 متر هم 40 سانتی متر ده. لحاظا قوه جاذبه چه شی ده؟ د ځمکې قوه جاذبه هغه قوه ده چې د ځمکې لخوا پر یو شی باندې عمل کوي او هغه ځان ته راکشوي. هر شی چې موږ په فضا کې واچوو پر ځمکه باندې لویږي. دغه قوه ده ځمکې د جاذبه قوه په نامه یادیږي او هغه پر 1 کیلوگرم باندې 9.8 نیوتن قوه باندې وارد کوي. یعنی وحدت 9.8 متر فی ثانیه مربع تعجیل ورکوي. په 2 کیلوگرم معلوم دار اضافه تر په 3 کیلوگرم 9.4 نیوتن عمل کیږي. په 4 کیلوگرم 9.2 نیوتن عمل کوي.
هر څومره چې کتله د جسم ډیر شي قوه جاذبه پر هغه باندې یو چند، دو چند، درې چند او څلور برابر عمل کوي. لہذا د جذب قوه او د کتله ترمنځ دغه نسبت واقع دی. F پر M مساوی ده 9.8 تجلیه. دغه تناسب باید موجود وي. هر څومره چې کتله دیر شي قوه هم باید دیر شي او F مساوی ده M ضرب ده 9.8. لحاظا وزن ده جسم یا قوه جاذبه مساوی ده M ضرب ده G. M کتله ده جسم ده او G تعجیل ده جاذبه ده مځکه ده جاذبه تعجیل ده او G مساوی ده 9.8 یا 9.1 یا اصلا. لحاظا در اجسام وزن پس پوشمه که هم M ضرب G ده، مگر پس پوشمه که G کم قیمت لري نظر و د مځکې د جاذبه او پس پوشمه که یا G مساوی ده 1.8. د قوی شدن قوه معلوم داره د ویکتور سره شدل کیږي او مقداری هم متناسب په هغه جسم ده چې پر هغه باندې عمل کوي. دلته وینو قوه دغه څه چې توپ په لغت وهي یو قوه عمل کوي یا قوه جهتی معلوم ده سمت لري قوه چې موږ پر یو شی باندې قوه وارد شوی دی معنای داده چې حتما یو سمت لري. موږ دغه توپ مرکز وینو چې کوم سمت حرکت کوي. د قوه د تاثیر نقطه، د قوه د تاثیر ټکی، د قوه جهت، د قوه مقدار. لحاظا د قوه دلته یو کمیت ده چې درې خاصیت لري یا درې ممیزه لري. یو د تاثیر نقطه، بل جهت د قوه، بل مقدار د قوه. دلته متلاقی قوی دا دوه قوی یا درې قوی چې سره یو منشأ ولري لکه چې لیدل کیږي. دلته درې شیان زړیږي چې ټول په یو ځای کې یو د بل سره اړیکې لري، یو مشترک نقطه لري. دغه ځای نه چې منشأ نیسي وینو چې یو شکین لاس و خواته په تی سره شودل کیږي او بل هم په تی زبر سره شودل کیږي، په میانځ یو کتله زړیږي. او دغه دوه قوه در حقیقت کې متلاقی قوی ده چې شی لاس و کین لاس یعنی تی او تی زبر ده دواره په ویکتور سره شودل کیږي. وینو هغه قوه چې ډیر ده ویکتوری متناسب و هغه قوه ته اضاف ده او مقدار دغه دوه قوه هغه محصله ده چې د متوازی الاضلاع قطر ده. تشکر. تو امید